او اے نبی صلی الله علیه وسلم دا خلک خبر کړه ستاسې په زړونو کې چې څه دي هغه که تاسې پټوئ یا یې ښکاره کوئ الله په هر حال پرې پوهیږي او په ځمکه او اسمانونو کې هیڅ کوم داسې شی نشته چې د هغه د علم نه بیرون وي د هغه زور په هر شي باندې چلیږي او هغه ورځ راتلونکې ده چې هر نفس به د خپلو اعمالو میوه حاضره وویني که ښه یې کړي وي او که بد یې کړي وي په هغه ورځ به انسان ارمان وکړي ای کاش چې زما او د بدو اعمالو ترمنځ یوه لویه فاصله وی الله تاسې له خپله ځانه ویروي هغه د خپلو بندګانو ډیر زیات خیر غوښتونکی دی او ای نبی صلی الله علیه وسلم خلکو ته ووایه که تاسې په رښتیا د الله سره مینه لرئ نو زما د پیروۍ لاره غوره کړئ الله به له تاسې سره مینه وکړي او ستاسې خطاوې به در وبخي هغه ډیر ښه بخونکی او د رحمت خاوند دی السلام علیکم